بچی د ځانه مه جوړوئ چې ټول عمر ټول سوچ او فکر په دنیا کې چې څنګه یې ډېره کړم څنګه یې لاسته راوړم څنګه دا کړم نه نه حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کانت الدنیا همه که د یو چا د خپل زندګۍ مقصد بس دنیا ګټل وګرځول په خوب کې ناست دا پرو کې هم دی د دنیا خبره په کور کې د بچیانو سره ناست هم دی شونډې چیچي ولې تاوان یې کړی دا ته وایي د دنیا مقصد والا که د چا دنیا د خپل زندگی مقصد ورده فرق الله تعالی شمله الله تبارک و تعالی د په حوایج کې تفرقه راځي بس پر اوري په زندگی کې بېچینی پیدا سي دا ځکه دا واوري تاسو په خپل پښتنه وکي غټ تجاران چې هغوی د دنیا مقصد د ځان لپاره ګرځولي پاربو ډالر به لري په لکو ډالر به لري مال او دولت به لري په یو داسې ښایسته ماڼۍ کې به پروت وي چې ته به ورته حیران یې مسکین خوارکی چې ورځي مغزه یې په دې وچ چې دی شاوخوا ته ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی دی پکې پروت دی پر داسې پوسته کټ باندې پروت دی چې موږ په خوب نه لیدلي رقم میوه یې سر ته پرته ده لیکن چې وګورې د ده و سر ته به لس د خوب ګولې پرتې دوې درې انجکشن به پرتې دا به ځان ته ورکړي ولې فرق الله تعالی شمله الله پاک جل جلاله پر ده باندې ټول حوایج راوغورځوي او دی بېچینه بېسکونه کړي کم کس دنیا د ځان لپاره هدف وګرځول مقصد هغه بیا په دنیا کې چین او سکون نسي پیدا کولی آرام نس سکون چې کوم دی یوازې د الله په دین کې د دنیا ګټل ولې ګټل که باید ولواله زما ذکر الله تاسو دا روزاني والا وګورئ لاسونه تړاک اوس خو روزاني والا ما د پخوا روزاني والا ګورئ دا واورئ په مسکنت کې جهنم مو پیدا کوي دا د فیرزوین درته وایم الله وایي ویل للمطففین هلاکت چې وي د هغه کسان دپاره چې هغه تطفیف کوي تطفیف کمی بیشي ته وایي که څه هم دا اصل د وزن سره خاص لیکن علامه حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغه لیکي چې په تطفیف کې مزدور هم داخل کم مزدور کله چې مزدور رالی مالک ته مکان ته وویل چې زما استا د نن ورځې معاده ده 800 روپۍ به 1000 روپۍ به د ورځې راکوي زه ستا کار ده هغه اخته کړي چې کله مالک ولاړې د بېلچک شی شو چای ته ملا وتل خوري چې مالک راغلی بس یو دم راوغورځېد بېلچې ته کش دغه سړی به تطفیف ویل د جهنم کنده به د دې کسان لپاره په خپل مزدوري کې د ځان لپاره جهنم مه ګټئ ګورئ واورئ هر کار چې کوي الله مې ویني ما نن خپل وخت دغه سړي ته ورکړي پر خرڅ مې کوي د ده په یوازې کې ما د ده نه پیسې واخیستله 1000 کاله لارې 1200 چې په هر څو ما ودې ورسره راځي ما ځینې واخیستل زما وخت ده رانې وي دا د لوري دا زما وخت د سو زما سره امانت دی که په امانت کې خیانت وکړم دغه مې انجام لهذا په هر وخت کې کوشش دا کوي په حلال رزق کې ډېر زیات کوشش کوي حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي التاجر صدوق الامین هغه تاجر چې په خپل کاروبار کې صادق وي درواغ نه وایي امین وي امانتدار وي خیانت نه کوي دوکه نه کوي دا الله رسول وایي دا به د قیامت په ورځ مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا به د هغوی په ډله کې د شهیدانو په ډله کې به دی ولاړ او یار دا خو په دنیا کې هم په ښایسته مټرانو کې سپاره دي دلته څه شي کوي دلته هم د شهیدانو په ډله کې دی ولاړ بل به بیا ګوره د انبیاو په ډله کې به ولاړ دا خو هلته په دې کرو په دې ماڼۍ کې اوسېدي په دې مټرانو کې اوس دلته هم دی ولاړ هم دنیا د هم آخرت دا کم یو دي د فیرزوی نه ده هغه تاجر چې صادق وي په کاروبار کې رښتیا وایي دروغ نه وایي دوکه نه کوي مسلمان ته سترګو کې خاوره نه اچوي زوړ شی په نوي نه تېري کمزوري په اصلي نه تېري د چینا شی په جاپان نه تېري او په خپل مال کې مکس نه کوي دغه سړی به د انبیاءو سړی بل روایت کې بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي التجار یحشرون یوم القیامة فجارا تاجران به د قیامت په ورځ د فاسقانو د الله د نافرمانو کسانو په ډله کې ولاړ تا ولې تا خو ښه زکاتونه هم ورکول ستا پر کور خو د مسکینانو نوبتونه ولاړه ته ولې دلته ولاړه ته څه کوې تا پر پلانکۍ مسجد تا نه و جوړ کړی د پلانکي مسکین واده تا نه و کړی و پلانکي خیرات تا نه و کړی و نو ته څه کوې والله ما په خپل تجارت کې رښتیا نه ویل ما په خپل تجارت کې امانتداري نه کول ما په خپل تجارت کې دوکه کول ما په خپل کاروبار کې دوکه کول نن مې الله حشر راکړي زندگی آمد برای بندگی
زندگی بې بندگی شرمندگی. دا زندگی د دې دپاره ده چې الله او آخرت په وګټي. الدنیا مزرع الآخره، دنیا د آخرت کښت دی، په ویې کره آخرت ما په تباه کو. د پیسو د درائمو د ډولرو د فلوس په وجه خپل آخرت ما تباه کو. آخرت پر آن انسان، آخرت په واخله.